په سلامونو او نیکې هیلې مو هرکلی کوم. ګرانو قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې مو پر تن وي. بیا هم ښه راغلاست. زه بیا نن هم یوه خپرونه لرم، دا چې زه چیرته راغلی یم او دلته چا سره خبرې کوم. نن به تاسو په دې خپرونه کې وګورئ. نو هیله لرم چې خپرونه تر پای پورې وګورئ او زموږ خپرونې هیر نه کړئ. ښه، سلامونه کاکا. وعلیکم سلام. څنګه دی کاکا؟ شپې ورځې دلته څنګه تېرېږي؟ ډېرې ښې تېرېږي او ډېر ښه ټایم تېرېږي او بس وخت پاس کوو نو بس. په دې ځمکې کې په کار باندې مصروفه یاست؟ دا ځمکه په دې کانۍ په اجاره باندې نیولې کروي او الوګان هم کرلي وو. الوګانو نه بعد هم دا جوار کرلي. الوګان هم اوس د جوارو نه ویست او جوار پاتې شو. څومره کال کېږي چې تاسو دلته دهقاني کوئ او مصروف یاست؟ کولی شئ ووایئ لیدونکو ته هم؟ دلته دا زموږ څلورم کال دی چې دې پټي کې کار کوو. د 4 کاله کې 2 کاله په نیمایي او پټی را سره 8 کالې په اجاره وو. په اجاره باندې 1,80,000 روپۍ لس جریبه ځمکه وه را سره 8 کالې تر اوسه پورې. او بس اوس هم دغه فصل کې کرلی، الوګان هم ویسته، جوار پاتې. ترکاري عموما زر رسیږي. کوم ترکاري ده چې تاسو زر هغه رسیږي او بازار ته یې وړئ خرڅوئ؟ هغه ترکاري هغه ټینډه چې موږ کرلې وه هغه د واړه اختر په 10 رسېدلې او تر اوسه پورې راشکو. نو موږ په دې کانه کې دغه ګول ټینډه نه بغیر بله ښه ګټه ونه لیده. د حاصلاتو په باره کې وایو، څومره حاصلات لرئ؟ د کالي څومره حاصلات لرئ چې هغه بازار ته وړئ او هغه خرڅوئ او د هغې نه تاسو فایده اخلئ؟ حاصلات خو رقم په رقم دي. موږ الوګان کرلي وو، ټینډه هم کرلې وه، رومیان هم کرلي وو، دغه بینډۍ توربانجان هم کرلي. نو اوسه پورې ټول ختم نه وي، خو لکه دغه الوګان چې وو دغه پټي تقریبا داسې ونیسه 2000 من الوګان موږ ته کړي او تر اوسه پورې چې خرڅ کړي هم دي او ټینډۍ راته کړې هغه هم خرڅه کړې. نور حاصلات هم لیانۍ تر دغه کړي. نو داسې ونیسه چې دغه لس جریبه ځمکه سږکال دغه 3 لکه روپۍ اصلاحات وکړم. څنګه دی د بازار کې خرڅ لرئ او که نه لرئ؟ لرو بازار ته هم منډۍ کې هم خرڅوو، دلته دغه سړک په سر باندې هم خرڅوو دغه دوکان کې. شپه ورځ دلته په کار باندې بوخت یاست؟ شپه ورځ شپې اوبه لګوو او ورځې کار کړو. بس پټي کې کله یو کار، کله بل کار، کله سبزي، کله جوار. او دلته خو فکر کوم کور به مو نږدې اوسي نو چې دلته شپه ورځ کار کوئ؟ کور هم دغه پټي دغه بر اخر سر کې دغه کور دی. خپله متنوع مصروف یاستې یا نه دلته نور هم تاسو سره کوم بل څوک کار کوي؟ نه ول نه، 3 زامن یو زه 4 کسب کې مصروف یو. د لس جریبه ځمکه کې عموما ځوانان ښوونځی وایي، هغوی هم ښوونځي ته ځي او که نه ځي؟ ښوونځي ته خو یو دانب کې ځي، دا 3 دلته ما سره کار کوي. کاکا دا راته ووایه چې د کلیوالي ژوند دې خوښېږي او که د ښار ژوند دې خوښېږي؟ د ښار ژوند مې خو خوښېږي نه، کلیوالي ژوند مې خوښېږي. ښار کې مې یو کال تېر کړی، هغې ځای نه په تېښ را تښتېدلی یم دغه ځای ته او دغه ژوند زموږ خوښ دی. پکې اخته یو لګې یو کې، خو ښار کې موږ ټایم نه شو پاس کولی. که لاړ شو ورځې په مخ لاړ شو ټول 2 ګنټې ښار کې تېرې کړو، تنګ یو، بېرته ځان راوباسو، دلته ځان را رسوو. نو بس زموږ دغه ژوند خوښ دی چې دلته یو. یعنې دلته مو ډېر عادت کړی دی، خوشحاله یاست؟ بل دا خو کلیوالي ژوند دی. په کلیوالي ژوند کې عموما په ژوند کې خو ډېرې خاطرې وي. تاسو کولی شئ چې دومره کلونه مو دلته دهقاني کړې، یوه جالبه خاطره هم د لیدونکو سره شریکه کړئ؟ یاره نورې خاطرې خو نشته، خو اول کال چې دا پټی ما ونیوه که نه د سړي نه، عجیبه خاطره یې دا وه چې هغه تخمونه مخمونه دې کې اچولي وو ښه ډېر او ټیکټر مصرف هم کړه او ښې هم کړي او بد هم کړي. چې کله دا پټي فصل موږ راغونډ کړ، غنم ومره بله چې حساب هم وکړو نو 36,000 افغانۍ زه کوره نه بقیا شوم پکې او تخمونه او سرې دا ډکې کړي. نو دغه جالبه خاطره وه. زه حیران شوم د 10 جریبه ځمکه دا دومره دغه او بس هغې نه بعد چې بیا ما خواري کله وکړه، دا ځمکه مې را جوړه کړه، بس بیا هغې نه بعد سورک شوم. اول کال یې زه دې کې 36,000 روپۍ کوره نه بقیا شوم. دغه جالبه خاطره وه. ډېر ښه، موږ هم خوشحاله شولو چې خپل جالبه خاطره دې موږ سره هم شریک کړه او لیدونکو سره هم شریک کړو. مهم نه دی چې دا موږ ښار کې اوسېږو او که کلي کې اوسېږو، مهم دا دی چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي، چې ټول همداسې وخاندي. البته د څو شیبو لپاره نه، د ټول عمر لپاره دوی په شونډو کې مسکا اوسي او موږ ټول خوشحاله اوسو. وکولی شو هغه ځوانان چې نوې هیلې لري هغوی هم مخته یوسي. ګرانو قدرمنو لیدونکو، زموږ د چینل لیدونکي اوسئ، موږ تاسو نور هم ښه ویډیوګانې جوړوو. تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار باندې سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد، خوشحال سره ولوړاست.